السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته چې د هغه انګلیس کنورسیشن خبرې اترې په انګریزي کې د نن ویډیو بیخي زیاته مهمه ده. دغه خبرې چې ته زده کوئ زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې تاسو به بالکل بیا انګریزي کنورسیشن یا خبرې اترې کې به تاسو ته هیڅ ډول مشکلات نه وي. راځئ ویډیو در پاره سره وګورئ، هغه ور وایست، هغه ورته ګورئ. راځئ د کار په لوړ ژغ وایست. Are you sure about it? آیا تر دې په باره کې یقیني یې؟ Are you sure about it? I am completely sure. زه بالکل مکمل طور یقیني یم، زما باور دی. When will you be back? When will you be back? ته څه وخت بیرته راځې؟ I will be back next Friday. I will be back next Friday. زه را روانه جمعه به زه بیرته واپس راسم. Can I please borrow some money? آیا زه څه پیسې په پور اخیستی شم؟ I will return it this Friday. په دا جمعه به بیرته در واپس کړم. What did you do last night? تیر ماښام تا څه وکړل؟ I watched a match with my friends. ما د ملګرو سره یو لوبه وکتل. Have you ever been to Kabul? Have you ever been to Kabul? آیا ته یو وخت کابل تللی یې؟ I went there once when I was little. زه یو ځل هلته ولاړم کله چې زه کوچنی وم، ماشوم وم. How well can you swim? ته څومره ښه اوبازي کولی سې؟ یعنې اوبازي کولی سې؟ I can't swim that well. زه دومره ښه اوبازه نشم کولی. Do you use Facebook? Do you use Facebook? آیا ته فیسبوک استعمالوې؟ Everybody uses Facebook. هر څوک استعمالوي. دې مطلب دا دی چې و. Can I get your number please? Can I get your number please? زه ستا نمبر ترلاسه کولی شم؟ I will give you my number if you give me yours. زه به زما نمبر درکړم که چېرته ستا خپل نمبر راکوې. yours یو رقم ګرامر دی چې دی سره راځي او بیا یې وخت ووایي. Do you need anything else? Do you need anything else? بل شی خو دې نه په کار. I don't think that I need anything else. زه فکر نه کوم چې زه دې بل شي ته ضرورت لرم. Is this yours? آیا دا ستا خپل دی؟ Yes it is mine. و دا زما خپل دی. Will you stay here tonight? Will you stay here tonight? ته نن ماخستن پاتې کېږې دلته؟ No, I will stay at a hotel. یا زه په هوټل کې پاتې کېږم. زه په هوټل کې پاتې شم. Would you like to come with me today? Would you like to come with me today? ته نن غواړې خوښ یې ته نن زما سره ولاړ سې یا راسې؟ I am sorry زه بخښه غواړم. I have other plans today. زه نور پلانونه منصوبې لرم. Do you listen to music while studying? ته د سټډي پر مهال باندې پر وخت باندې میوزیک اورې، موسیقي اورې؟ Yes it is easier for me that way. هغه رقم زما لپاره اسانه وي. How long have you been here? How long have you been here? تر څه اوسېدلی؟ I have been working here for 5 years. I have been working here for 5 years. زه 5 کالو راهیسې دلته کار کوم. When is your birthday? When is your birthday? ستا د زده کړې ورځ کله ده؟ دغه یورو برت لیر سره لیکل کېږي. برت ډېر نږدې خو له بعده موږ هغه سره کم لیکلي. My birthday is next Friday. زما د زده کړې ورځ د را روانه جمعه ده. Did you get my message yesterday? Did you get my message yesterday? تا ته زما میسج پرون میلاو ترلاسه دي کوي؟ Yes I got your message on time. ستا پیغام ما پر وخت ترلاسه کوي، پر وخت راورسېدی. How far is airport from here? How far is airport from here? د دې ځای هوایي ډګر څومره لرې دی؟ It is pretty far from here. د دې ځای څخه ډېر لرې دی. You should take a taxi. ته باید یو ټکسي واخلې. یعنې بوځې ټیک پیول دلته معنا ده. How does the food taste? How does the food taste? خوړو څنګه خوند دی؟ It is delicious. دلته د ال پاتې شوی دی. It is delicious. خوندور دی. Aren't you afraid of going alone? Aren't you afraid of going alone? نه بیرېږي چې یوازې روان یې؟ Learn to overcome your fear. پر ویره باندې کابو کول زده کړه. Can we trust this person? Can we trust this person? آیا موږ پر دې سړي باور کولی شو؟ No, he wants to swindle us. No, he wants to swindle us. یا هغه غواړي چې موږ ته دوکه راکړي، یعنې باور نه شو کوی. Don't you want anything else? Don't you want anything else? بل شی خو نه غواړي. I am happy with what I have. چې څه لرم په هغه خوشحاله. Which one did you choose? Which one did you choose? تا کوم یو خوښ کې انتخاب وکړي؟ I chose the best one.
I chose the best one. ما د ټولو ښه دانه خوښ کړي. Did you have fun at party? Did you have fun at the party? آیا پارټي ښه خوند وکړي؟ No, I didn't enjoy the party. یا ما په پارټي خاص خوند نه دی اخیستی. خوند مې نه جوړ ښه خوند مې نه وکړي. What is going on in your mind? What is going on in your mind? په ذهن کې دې څه روان دي؟ په زړه کې دې څه دي؟ څه خبر مطلب کې ستاسو څه سوچ وایي؟ I am thinking of a way to pass the test. I am thinking of a way to pass the test. زه د امتحان د پاسولو بریالي کېدو فکر کوم، سوچ پر کوم. Why did you tell her the truth? Why did you tell her the truth? تا ولې ته رښتیا وویل؟ She could not hold back her tears. She could not hold back her tears. هغې خپلې اوښکې نه سوې کنټرولوی. Hold back کنټرولول درول. Why did he arrive home late? Why did he arrive home late? دی ولې کور ته ناوخته راورسېدی؟ His bike got stuck in the mud while returning. His bike got stuck in the mud while returning. دی چې کور ته واپس راتلی په خټو کې سکوټر په سا وسو. مټ خټو ته وایي سټک په سوېدل د سټیک څه وتلی دی. I heard you don't like him. Why? I heard you don't like him. Why? ما واورېدل ته دی چې نه خوښېږي خو نه دی دې خوښ. ولې؟ He always interrupts me while I am speaking. He always interrupts me while I am speaking. دی همیشه زما په خبرو کې رالویږي چې زه ګډم دی زما په خبرو کې رالویږي. Didn't you recognize me? Didn't you recognize me? تا زه نه وپېژندلم. I didn't recognize you at first. I didn't recognize you at first. اول مې نه یې پېژندلی. Why didn't you do the work that I had given? Why didn't you do the work that I had given? هغه چې ما درته ویلي وی هغه ما در کړی و هغه کار دې ولې نه وکړي؟ نه و کړی. I am sorry, I forgot. I am sorry, I forgot. زه بخښه غواړم زما څه هېر شو. Can you please keep this a secret? Can you please keep this a secret? ته کولی شې مهرباني دا راز وساتې؟ This secret should remain between us. This secret should remain between us. دا راز باید زما او ستا تر منځ پاتې شي. Remain دلته between دلته د دوو خلکو په منځ کې دې ته وایي. یو among د among معنا د ډېرو خلکو د دوو څخه زیات. نو ګرانو شاګردانو دا اوس زموږ د نن سبق کنورسیشن خبرې اترې هغه چې د دوو په منځ کې کېږي هغه خبرې ښه یو ساده جملې چې یو سړی کوي. نو که غواړئ چې دا مو ښه زده سي یو وارې له بیا واورئ. دا ستاسو دپاره وایم یو وارې له دا جملې بیا واورئ دا به ستاسو ډېره زیاته فایده وي. که دوه وارې واورئ ډېر ښه په ذهن کې کښېني. په اول ځل دوی نښه نه وي. مننه.